غزني ولایت د افغانستان یو له تاریخي سیمو څخه دی چې پراخه تاریخي او کلتوري ارزښت لري. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر تاریخي ودانۍ، منارونه او تاریخي اثار شتون لري. د دغو تاریخي ابداتو دوی د غزني منارونه دي چې د یادې سیمې د اسلامي عظمت او تمدني ارزښت ښکارندویي کوي. د غزني ولایت دوه منارونه د سلطان محمود غزنوي او سلطان مسعود غزنوي د واکمنۍ په دوره کې جوړ شوي دي. دغه دوه منارونه د 12مې پیړۍ په جریان کې د غور په پخواني امپراتورۍ پورې تړاو لري. د غزني ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس، د ملي موزیم مدیر او د تاریخ څیړونکي حاجي آغا محمد خوشزاده وایي یاد منارونو په لومړیو کې 53 متره لوړوالی درلودو چې بیا د وخت په تېرېدو سره د نه پاملرنې له امله نړېدلي دي. د هغې په خبره د مسعود منار 30 متره او د بهرامشاه منار 6 متره ته رسېدلي دي. به نام خداوند بزرگ، حاجی آقا محمد خوشزاده هستم، مدیر موزیم ریاست جغرافی فرهنگ ولایت غزنی. میایم سر اصل موضوع منارهای تاریخی غزنه که از زمان دوره غزنویان الحمدلله تا فعلا پابرجاست. یکی متعلق به سلطان مسعود سوم و دومش که به طرف شهر غزنی موقعیت دارد متعلق به سلطان برامشاه می باشد. ارتفاع زیر دو منار در ابتدا 53 متر بوده. به مرور زمان به اثر بی‌توجهی‌های حکومت وقت یا به اثر وقوع حوادث طبیعی اینا یک قسمت زیاد زیر دو منارها غلطیده که فعلا منار مسعود سوم 23 متر و منار بهرامشاه در یک روایت 26 متر و در یک روایت 25 متر پابرجا هست. ښاغلی خوشزاده د اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول د غزني ولایت منارونو جوړښت، موخې او فلسفې په اړه داسې وایي. چرا این منارها ساخته شده است؟ خود کلمه منار از کلمه منیر گرفته شده که در قرآن عظیم الشان منیر به معنای نور و روشنایی. اولین دفعه که در تاریخ اسلام منار ساخته شد زمانی که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه از طرف حکومت دارالخلافه امویه به حیث والی مدینه منوره مقرر شد. این چه کار کرد؟ اولین اقدام از مبارک مسجد نبوی را شهید کرد و این را وسط داد. در کنار از مسجد نبوی این خواست که یک منار را به خاطر از اینکه مردم ها از نقطه دورتر صدای آذان را بشنود این منار را ساخت. اما بعدا در خراسان زمین خصوصا در دوره حکومت غزنوی اولین کسی که منار خشتی را ساخت این مناری که هم از ارزش هنری برخوردار است و هم از هنر تاریخی مسعود سوم که از سلاطین دوره غزنوی می باشد. این مناره که به طرف قریه روضه موقعیت دارد این منار را ساخت و بعد از مسعود سوم پسرش سلطان برامشاه عین مناره در ساخته که به طرف شهر غزنی قرار دارد. د هغه په وینا یو بل لوی هدف ترې هغه وخت دا و چې لارروکو به د یادو منارونو پر سر د لګېدلو څراغونو رڼا پر اساس لاره موندله، ځکه هغه وخت به سوداګریزو قافلو او نورو غزني میشتو د شپې سفرونه کول. نظر به گفته محققین مناری که مسعود سوم ساخته نسبت به مناری که سلطان برامشاه ساخته هم ارزش هنری دارد و از ارزش هنری بیشتر برخوردار است. چرا این منار را ساختن؟ هدف از شاهان دوره غزنوی مسعود سوم و سلطان برامشاه چی بود؟ چرا منار را ساختن؟ به سه هدف این منار را میگه ساخته شده. یک، منار به خاطر نماد از یادگار. دو، این منار که ساخته شده به خاطر عدل و عدالت که مردم از نقطه دور ببینه و بفهمه که اینجا مرجع عدالت خواهی به میسا است، چون هر دو منار در ساحه امپراتوری قصر غزنویان ساخته شده. خوشزاده وایي چې په دې وروستیو کې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري په 1403 کال کې د یادو منارونو یو څه ترمیم ترسره شو. نوموړی له حکومت غوښتنه کوي چې تاریخي ابداتو ساتنې ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي، ځکه چې دا تاریخ او ارزښتونه راتلونکو ته په میراث پاتې شي. هدف سوم که میگم منارها ساخته شده به خاطر از اینکه در آخر
منار همین در یک جایی است که به نام کلاگک میگن، در اونجا چراغ بودن که اونجا شبانه او چراغ در داده میشد. امیر را گم کردگان قافله هایی که از دیگر جای دور و نزدیک نمودن بازی میدیدن، میفهمیدن که ما به طرف شهر مریم، این اغرار اینا غلط نمیکردن. به می خاطر کلمه منار همون طوری که من قبلا هم اشاره کردم که از کلمه منیر گرفته شده، در بعض روایت ایره به نام به چراغ پایه هم منار تشبیه کردن که این به نام چراغ پایه هم آمده است. ورته مهال د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو مدیر امین الله غفرانی وایي په غزنی ولایت کې د منارونو له ترمیم او بیا رغېدو وروسته منارونه د نړېدو له ګواښ ژغورل شوي، خو د سیمې خلک چې ګڼې د تاریخي ابداتو په ارزښت نه پوهېږي ابدات تخریبوي. هغه وایي په غزنی ولایت کې 10 داسې تاریخي ابدات و چې د نړېدو ګواښ یې زیات و، خو 8 هغه چې د نړېدو ګواښ یې زیات و ژغورل شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. امین الله غفرانی هستم، مدیر ابدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ. وضعیت منارا فعلا در حالت خیلی خوب قرار داره، به خاطر که ما پارسال با سعی و تلاش رئیس اطلاعات فرهنگ، آمرین و مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ که سعی کوشش زیاد کردن تا که با تفاهم وزارت اطلاعات فرهنگ یک مؤسسه یونسکو که در غزنی آمدن سایه منارا را، هر دو منار پیاده راه‌های هر دو بین دو منار که هستن ترمیم و مرمتکاری کردن که فعلا در وضعیت بسیار خوب قرار داره. تاریخي ابدات د یو ټولنې او ملت د تاریخ، کلتور او تمدن په اړه مهم معلومات وړاندې کوي. دا ابدات لکه کلاوي، جوماتونه، معبدونه، پلونه او نورې ودانۍ د تیر وخت ژوند طرز، هنر، معماري او مذهبي باورونو په اړه ارزښتناک شواهد دي. د دې ابداتو ساتنه او څېړنه نه یوازې د تاریخ پوهانو لپاره مهمه ده، بلکې د راتلونکي نسلونو لپاره د زده کړې او پوهې سرچینه هم کېدی شي. ښاغلی خوشزاده دغه منارونه 12مې پیړۍ په جریان کې د غور پخواني امپراتورۍ پورې تړاو لري. بناهن در این اواخر با اثر توجه نیک وزارت اطلاعات فرهنگ امارت اسلامی افغانستان در سال 1402 کار مرمتکاری سنگفرش های اردو منار از بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ بازسازی گردید. غزنی ولایت د خپلو تاریخي او اسلامي ارزښتونو په اساس یونسکو په 2014 کال کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د پلازمینې په نوم له ځان سره ثبت کړه.